خوست مرستیال والی ښاغلی مولوي محبوب شاه قانت وایي خوښ دی چې د قومي جوړښتونو او پښتني دودونو په چوکاټ کې د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کیږي او د راتلونکو نسلونو ژوند ژغورنې ته لار هواریږي. لله الحمد هغه پښتني دود او دستور چې د قومي جوړښتونو تر مابین موجود ده د هغې په فضا کې د هغې په برکت د دوو کورنیو هغه دښمني چې څو کاله مخکې په مابین کې موږ یو ورور تلف شوی و هغه الله جل شانه نن په دوستۍ بدله کړله. اولا دواړو کورنیو ته او هغې چاته چې په دې کې ډېر زیار ګاللی ده او په مجموع کې ټول خوست ولس ته د هغې مبارکي وایو. ښاغلی قانت زیاتوي له کله چې اسلامي امارت بیا ځلې واک ته رسېدلی نو د قومونو او ولسونو ترمنځ پخوانیو تربګنیو او بدیو سوله ییز حل او فصل ته زیات پام شوی او تر اتو پورې مهمې قومي کشالې او منازعې د تل لپاره هواري شوې دي. ټولو ولسونو ته دا پیغام ده چې خامخا د خوست ولسونو کې داسې مشکلات پروته دي چې هغه کلونه کلونه یې نیولي دي. موږ د خپل ولس نه احترامانه صمیمانه هیله او ارزو دا ده چې خپل مشکلات د خبرو د لارې حل کړي د خپلو قومي جوړښتونو د لارې حل کړي. وخت په وخت تاسو یې کړلی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ. موږ به انشاءالله همیشه تاسو په خدمت کې یو تاسو سره په څنګ کې ویلوړ یو د تاسو د مشکلو د حل لپاره به موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوو انشاءالله. د لکڼو سیمې یو تن قومي مخور خان احمد شاه خان چې د خوست یو شمېر نورو قومونو مشران او با نفوذه اشخاص ورسره د دې منازعې په حل کې ملګري ووایي نور خلک دې هم له دې دوو کورنیو عبرت واخلي او د شخصي دښمنیو د پاللو او انتقام اخیستلو پر ځای دې له حوصلې او بخښنې کار واخلي. نو چون چې موږ منطقه د قوم ده ولس ده موږ خپلې هلې ځلې وکړې بیا ارسان کې موږ سره نورالشاه مدیر صاحب د کونډیو د ورسره قدرت الله جي صاحب غلام نبي خان جي صاحب منکه جي صاحب د زردونو نو دغه ټولو په نتیجه کې نو تاسو شاهد حال چې نن الحمدلله دغه مشکل د دې کورنۍ په منځ کې دښمنۍ په دوستي بدله شوه او ډیره د صلح په فضا کې ختمه شوه او مقابل جانب د خپل مقتول ته د قاتل ته مثال یې عفو وکړه نو تاسو ټول په دې کې شاهد یې خدای پاک په خیر سره تمام وکړه. بل لوري ته د دواړو کورنیو مشرانو خوښي څرګندوله چې د ولایتي ادارې مسؤلینو او د بیلابیلو قومي مخورو او خیر غوښتونکو اشخاصو د دوی ترمنځ د بدۍ او خصومت پر بل شوي اور اوبه وشیندلې او د دوی ترمنځ یې د دښمنۍ ټوپۍ د تل لپاره ورړنګې کړې. دا بس موږ په دښمنۍ په دوستۍ بدله شو لوره وړکې ته خو تکلیف نه رسېږي دا لورې ځوانان چې موږ خبرې کوو نه چې سبق وایي علم وکړي پیدا ده. نو شپږ نفره اووه نفره موږ ته انتخاب شول د اووه نفرو په موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې د دې هلو ځلو په نتیجه کې اخري موږ دواړو جانبو واک ور کړلو د واک په نتیجه کې د فیصله وکړله کوري آباد. دوی هم په خوست کې د ورته نورو قومي او قبیلوي ستونزو د ژر او مناسب هواري غوښتنه وکړه او ټینګار یې درلود چې وینه په وینه نه مینځل کیږي او پکار ده چې هره مسله د خبرو او مذاکراتو له لارې هواره شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ټول خوست په کچه د قومي ستونزو د حل لپاره د پام وړ اقدامات ترسره شوي او د قومي ستونزو د سوله ییز حل لپاره د خوست په کچه یوه جرګګۍ هم ټاکل شوې ده.